ګرانو همزولو السلام علیکم. بیا هم د ژوند د کیسو خپرونې وخت را رسېدلی دی. خو اول دا راته ووایئ چې تاسو په مکتب کې اوبه له څه شي څښئ؟ پوهېږئ دا پوښتنه مې ولې وکړه؟ دا ځکه چې زموږ د دې اونۍ کیسه په همدې هکله ده. نو راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. اوهو په دې توتي پسې څنګه داسې وزرونه زړیږي؟ ته صبر ورغږ کم. توتي و توتي اکا صبر دې ټنډه لکه اوبه وڅښم اوبه. ته یو ځل راشه زه درته اوبه درکوم هله. درغلم. سلام اکا سلام. وعلیکم سلام توتي په خیر راغلې. دا څنګه داسې تږی یې توتي لکه چې لرې چیرې تللی وې؟ اوه که د غره د لمنې ونو ته تللی وم. ما ویل هوا به سړه وي خو هلته هم ډېره ګرمي وه ګرمي. ښه توتي داسې خبره ده. ته صبر له دې بوتل نه به لږې اوبه درته په دغه کنډولي کې واچوم چې لږ دې وزرې در ټولې شي. داسې دا واخله دا وڅښه. ښه توتي ستا دې تندې د هیلۍ تنده را په یاد کړه ځکه مې درته په بیړه غږ وکړ. ښه سمه ده کیسه به درته وکم خو ته دې شنو پاڼو ته ډډه ولګوه چې کیسه په تا به باندې واورې. سمه ده؟ ښه نو اوس ښه راته غوږ شه توتي. په یوه کلي کې د هیلۍ او شملې په نومونو دوې خویندې وې. دوی به هر وخت مکتب ته یو ځای تللې. یوه ورځ چې کله له مکتب نه رخصت شوې نو هیلۍ ډېره تږې شوې وه. دا څه حال دی؟ د دې بیروبار ته ګوره. ته صبر چې ځان اوبو ته ور نږدې کړم. باید اوبه وڅښم. لږ لرې شې لږ لاره راکړې چې اوبه څښم. هېڅ نه لرې کېږي وخوا ته ځه. کومې ټیله راغلی وم نوبت نشته. اولې زه څښه. دا څه حال دی؟ د دې بیروبار ته ګوره. باید اوبه وڅښم. هیلۍ یوه هیلۍ سنجوکه ډېر بیروبار دی شوبله به شي. بیا یې کور کې وڅښه راځه چې ځو. ته صبر اوس به لږ لاره پیدا کړم چې اوبو ته مې لاس ور ورسېږي. ښه سمه ده ته دې اوبه وڅښه خو موږ درنه لاړو. بیا ګیله ونه کړې چې په لاره یوازې وم. که ځې نو راځه. شملې دا دې درغلم لږ صبر وکړه. شملې لږ صبر دې نه شو راته کولی. ډېره تږې یم اوس به تر کوره څنګه ځم؟ راځه کور ته به زر ورسېږو. دلته ډېر بیروبار دی. تر مازدیګر هم چې ولاړه وی نوبت نه ده رسېده. او بله دا چې نجونې رانه تلې بیا به تر کلي یوازې څنګه تلو؟ ښه سمه ده درځه چې ځو. هیلۍ څنګه وروره روانه یې؟ زر زر راځه دا دې کور ته لږه لاره پاتې ده. هو بیخي لږه لاره پاتې ده. زه تږې یم له دغې لښتې اوبه څښم. ورشه ویې څښه دومره دې وه چې نور مې د بیخي زړه راخورین که. واه واه دې لښتې کې څه کې رڼې اوبه روانې دي. اوس به په اوبو ځان ښه موړ کړم. سر کوه ګرمي ده. الله دغه څه شی دي؟ شملې خورې هله راشه دا وګوره. توتي مه ورخطا کېږه. هیلۍ د لښتي په غاړه د کوترې بچی ولید چې پر ځمکه پروت و. ښه که هغه بچی ځان سره کور ته یوړ کور ته؟ نه که نه توتي کیسې ته غوږ شه درته وایم یې. هیلۍ د کوترې بچی راواخیست. شاوخوا یې وکتل د کوترې ځاله یې ولټوله. د کوترې بچي بیچاره خوله خلاصه کوله او ستړی شوی و. شملې او هیلۍ ځاله پیدا کړه. د همغې ویالې په غاړه د یوې ونې په ډډ کې کوترې ځاله جوړه کړې وه. بچی یې ور وړ او په همغه ځاله کې ورته کېښود. هیلۍ لښتي ته ورغله چې اوبه وڅښي. د لښتي اوبو یو بوتل هم را روان کړی و. د هیلۍ مخې ته چې راورسېد هیلۍ راواخیسته او له اوبو یې ډک کړ. کله چې خولې ته نږدې کاوه چا پرې غږ وکړ چې مه څښه. وی خدایه دا څه دي؟ لرې شه له مانه لرې شه. شملې
شملې دا څه دي هیلۍ خورې اله له اوبو را دې خوا چې نږدې پکې غورځېدلې وې پام کوه مه وېرېږئ زه کوتره یم تاسې ته ضرر نه رسوم له تاسې مننه کوم چې زما بچی مو وژغوره ما یې ځانې ته د بېرته پورته کولو ډېر کوشش وکړ خو ونه مې شو کړی ښه زه دې وویراولم ښکلې کوترې ما ویل چې څه مو کړي چې داسې تیزه را باندې راښکته شوې هو د هیلۍ خو دې زړه پرې وایسته د بوتل نه یو بام ټولې توی شوې خیر دی اوس به یې بیا راواخلم ته صبر لږ وټیټه شم دغسې نه نه دا اوبه مه څښه ناپاکې دي ناروغه به شې دې ته وګوره ښکلې کوترې زه یې وینم اوبه پاکې دي ډېره تږې یم ته پرېږده چې لږ اوبه وڅښم غواړې درته وښیم چې دا اوبه څومره ناپاکې دي ښه نو زه په دې غټو سترګو نشم لیدلی او ته یې راښې ته یو ځل ومنه بیا به ته هم حیرانه شې ښه زه منم یې کوترې ته دا اوبه راوښیه چې ستا په نظر دا رڼې اوبه ولې د څښلو نه دي خو لږ زر کوه چې ډېره تږې یم هله نو اوس دې اوبو ته څه شه کله چې ما وزرونه په دې اوبو وغوړول ته ورته وګوره سمه ده وای دا څه وینم الله اکا هیلۍ په اوبو کې څه ولیدل څه توتي کله چې کوترې خپل وزرونه په اوبو وغوړول نو هیلۍ په اوبو کې داسې بلاوې ولیدې چې حیرانه یې کړه په اوبو کې داسې میکروبونه وو چې 100 پښې هم لرلې غټې راوتلې څلور سترګې میکروبونه هم پکې وو وی زه دې وټر کړم اکا بیا څه وشول ای توتي ته مه ډارېږه کیسې ته غوږ شه هیلۍ هم ستا په شان وډاره سوه ترې په شا شوه خو کوترې ورته وویل چې ته باید د دې میکروبونو خبرې هم واورې چې څه وایي هلئ تاسو ته وایم لرې شئ لومړی زه د دې انسان وجود ته ورننوځم لرې شئ دا خو به زه خورم هسې مې تا ډېر وخته نه دي خوړلي زما لاسونه هم ډېر کلک دي پرې به باید نه خلبم زموږ لکه چې د یاده وتلی یم زما خېټه تر تاسو ټوله لویه ده لومړی زه ورځم همدولو زه ورځم له سختیو به وځم دې بدن ته به ورځم دا زما دي ښه خواړه په ټوپونو به ورځم وی خدایا دا څه وه ما خو تر اوسه داسې شیان نه وه لیدلي هېڅ مې باور نه راځي چې دا شیان په دې اوبو کې هیلۍ اوس به دې باور شوي یې چې په سرلوڅو اوبو کې څنګه شیان وي هو اوس مې سر پرې خلاص شو اوف دا ټول زما له لاسه ستا له لاسه ولې هیلۍ تا څه کړي هغه بله ورځ مې احمد ورور له مکتبه راتلو په لاره کې مخې ته راغی ویل چې تږی شوی یم هیلۍ خورې ډېر تږی شوی یم اوبه غواړم ما سره خو اوبه نشته احمده خو ته صبر وکړه زه به اوبه درته پیدا کړم وا خورې په دې لاره کې خو اوبه نشته له کومه به یې کړې راځه خور ته دې څښارم سخت نه دی ته وګوره هغه مخکې لښتي کې اوبه ښکاري ته راځه چې نږدې ورشو اوهو دا خو رښتیا اوبه دي صبر چې زه یې وڅښم الله اکا احمد بیا څنګه شو څنګه هیلۍ ډېره خفه وه کوترې ته یې وویل چې تېرو ورځو کې مې وړوکی ورور ډېر ناروغه و نس یې درد کاوه هر څه مو چې ورکول هغه به یې بېرته راګرځول کله مې چې مور ډاکټر ته بوت هغه ورته ویلي و چې ده له سرلوڅو اوبه څښلي دي له همدې امله احمد دومره ناروغه شوی و چې د لاسو او پښو دمه یې ختلې وه بیا هیلۍ کوترې ته څه وویل څه هیلۍ سره دا پوښتنه پیدا شوه چې په اوبو کې دا شیان له کومه را پیدا شول هی توتي ستا خو ډېره بیړه ده کیسې ته غوږ څه درته وایم کوترې هیلۍ ته وویل چې په دې به هم پوه شي دا ځل دې سترګې پټې کړه چې په دې هم پوه شې چې په دې رڼو اوبو کې دا شیان له کومه شوي نه کوترې زه سترګې نه پټوم له هغو بلاو سمه ووېرېدم بیا نه غواړم هغه شیان وګورم نه بیا درته هغه غټ سترګې او شین پټوکي میکروبونه نه دروینم د لښتي هغه بر سر درښیم هلته به هم دا شیان وي نه بیا نه ورته ګورم نو ستا د پوښتنې ځواب څنګه درکړم چې دا شیان په اوبو کې له کومه شوي
ته مې رښتیا وایې. سمه ده کوترې، سترګې پټوم، خو هسې ویروونکي شیان به بیا نه راښې. ښه سمه ده، اوس دې سترګې پټې که. 1 2 3. وی څنګه تیز باد لګېږي. وی خدایا، دا د لارو ټولې خځلې لښتي ته راوړې، ټولې اوبه یې پرې ککړې کړې. هغې ښځې ته ګوره، د ماشومانو چټلې جامې مینځي، څنګه یې اوبه مردارې کړې. اوف الله، وره یې هم اوبه وڅکلې، ځان یې هم پکې وڅانډو. اوف څنګه مې زړه بد شو. ښه توتي، کیسه خو دې واورېده، دا ته ولې داسې غلی یې؟ دا د ډنډو اوبه هم ناپاکې دي. ښه چې راته ودې ویل، که نه اوس به ما هم دا ککړې اوبه څښلې وې. ککړې؟ آفرین توتي، ځکه مې درته کیسه وکړه چې نور باید ډېر پام وکړي او د مکتب نجونې هم چې کله مکتب ته ځي نو له ځان سره د پاکې اوبه وړي چې د تندې په وخت یې وڅښي. ډېره ښه کیسه دې راته وویله. زه دا کیسه خرو ته ووایم، خرو ته. آفرین زما هوښیاره توتي، ډېر ښه کوې. ښه نو اوس د تلو وخت دی، ځه چې ځو. ګرانو همزولو، دا کیسه مو چې واورېده د اوبو بوتل نومېده چې مینا نظري د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.